اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو لکه څنګه په نورو پروګرامونو څخه خبرې کړې وې، اکسل پروګرام البته اولم په وینډوز باندې خبرې کړې وې، او همدارنګه په وورډ پروګرام، اکسل پروګرام، پاور پوینټ پروګرام. له پاور پوینټ څخه وروسته راځو د مایکروسافټ کمپنۍ تولید شوی پروګرام چې ده پنځم پروګرام راځي، هغه مایکروسافټ اکسس ده. په مایکروسافټ اکسس 2021 ورژن یې 2021 ده. راځو په دې باندې خبرې کوو. نن راځم لکه څنګه مې چې نور داسې اوله ورځ په معرفي باندې غږېدو، په معرفي درته غږېږم او درته معرفي کوم یې مکمل او په راخلاصېدلو طریقې د راخلاصېدلو په طریقو در سره غږېږم. اول چې ده راځم په ایکن یې درته غږېږم. اول ګورئ دلته که چېرته تاسو د 2014 افیس کې مې لیدلي په دغو شکل سره ایکن یې درلودو. چې دا هم ګوره په دغو شکل سره نه درلود، دا چې د مثال دا د 2021 ایکن ده سره له دې سره. نو اوس دلته فقط په دغو شکل سره لکه دا ما کوم چې انتخاب کړی په دا شکل سره یو ایکن درلودو 2014. نو راځو دلته په 2021 کې چې دا ایکن هم چینج کړی. ګوره کله چې انسان اکسس سرچ کم له هغه وروسته ګوره ایکن ته ګوره ایکن هم ورسره چینج شوی ده. نو راځو په دغه مکمل اکسس باندې بغږیږو، کوم تغیرات چې راغلي هغه به نوي زده کوو. مثال کوم ځای کې تغیرات راغلي، کوم ځای مثال اپډیټ ایډیټ شوي دي، یا مثال له هغو څخه له 2014 سره کوم فرق لري، دا به انشاءالله مکمل وایو. اوس راځم تر ټولو نه اول په معرفي درته غږېږم، او معرفي کې چې ده دا ما سلاید یو وړکی کوچنی سلاید مې جوړ کړی ده، نو په دې باب درته وغږېږم. راځم مثال دا مکمل د اکسس معرفي درته کوم. اکسس به انشاءالله مخکې له مخکې یو څه عادت وي که نه څنګه؟ ښه اکسس هم کله راخلاص کړی؟ راځو د اکسس ایکنو ته ګوره. مثال ما درته ویل چې د اکسس ایکنه چینج شوي، اوس دغه په دغو شکل سره ایکن نه دی. زیات افیس کې په دغو شکل سره ځي، اوس کوم موږ افیس انسټال کړی په دغو شکل سره ځي. نو راځم د اکسس پروګرام په تعریفو درته غږېږم. اول چې د اکسس څه شي ده، اکسس د څه لپاره استفاده کیږي په دې باندې درته غږېږم. اول ام ایس اکسس د ام ایس خو انشاءالله پېژنې، مایکروسافټ کمپنۍ د مایکروسافټ کمپنۍ هغه د کنسټرکشن دي صحیح شو. نو مایکروسافټ ام ایس Access that is one of the Microsoft product which is used to create and manage database. یعنی Access پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ له تولیداتو څخه ده چې مخکې ویلو لکه نور هغه هم چې تعریف کول د ډیټابیس جوړولو لپاره او د اداره کولو لپاره استفاده کوي. یعنی Access پروګرام چې د موږ کولی شو مثال یو ډیټابیس کې جوړ کړو او خپل معلومات یې مثال دا کومه ډیټا ده دا کې ذخیره کړو، او یا چې دا دلته ګوره اوس دا خو ایکسل پروګرام ته دا کو اوس دا what is database. یعنی ډیټابیس څه ده؟ ډیټابیس د ډیټا مجموعې ته بیا ډیټابیس وایي. مثال موږ ډیټا راوړو، یو دفتر ده یا که مثال دکان وي هم مشکل نشته، که دکان وي دفتر وي یا مثال کورس وي مکتب وي، هر څه لپاره چې ده مثال اوس که چېرته مثال دواخانو ته شفاخانو ته ولاړ شو په هر څه کې یو ډیټابیس ده. نو داسې د مثال دلته به هم ډیټابیس یعنی د ډیټا مجموعې ته مثال ذخیره کولو ته ډیټابیس ویل کېږي. یا راځي مثال دلته ګوره په هغه اصلي تعریف کې چې دا تر ټولو بهتر تعریف ده، لکه څنګه چې نورو کې ویل چې هر یو پروګرام چې ده ځان ته جدا جدا تعریفونه لري. نو دا هم یو استاد په یو شکل سره تعریفوي، بل استاد په بل رقم مختلف تعریفونه لري. دلته چې د مثال داسې تعریفوو چې مجموعه د ډیټابیس د مجموعه د ارتباطي ابجکټ فایلونه چې د خاص مقصدونو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي ډیټابیس په نامه یادېږي. مثال کې چېرته موږ یو کورس لرو یا مثال مکتب لرو یا مثال یو دکان څوک لري، که چېرته یو ډیټابیس جوړ کړی نو مثال تاسو په 2014 کې هلته داخله کړی، نو راپسې فقط هغه کوم کال چې دا به تاسو ورته سرچ کړئ د تا مکمله ډیټا به درته راوړی. او که چېرته مثال تاسو یو دکان ته دلته که چېرته مثال دکان نه دی، که تاسو ورسئ مثال هغه ډیټابیس نه لري، نو تاسو ورسئ مثال ما په دومره وخت کې یو مثال ما په دومره وخت کې یو سودا دشکه کړې یا په دغو پلانکي وخت کې د ما په ما باندې د تاسو پور نو هغه راته وښایي چې څومره پور ده، نو هغه بس د مثال کتابچې به ټولې راوړئ، مثال بیا به کتابچه ورکوئ، دا مکمل جنجال سره جوړئ. نو دا داسې ده مګر که چېرته تاسو ډیټابیس ولرئ نو ډیټابیس کې هېڅ شی نه ورکېږي، فقط تاسو به سرچ کوئ، له سرچ څخه به وروسته هغه کومه ډیټا چې ده مکمله تاسو لاس درکوي. نو دلته مې چې د مقصدونو لپاره ته د ابجکټ فایلونو د خاص مقصدونو لپاره ترې استفاده کېږي. او دلته وایي چې ابجکټ فایل څه ده؟ ابجکټ فایل هغه ده چې دننه په یو بل فایل کې موجود وي، د ابجکټ فایل په نامه یادېږي. مثال راځو بیا موږ چې کله دلته داخل د
اوس راځو مثال دلته زه پینټ پروګرام ته راځم پینټ پروګرام درته راخلاصوم مثال تاسو یو ډیټابیس جوړوئ دلته مثال د خبرې دا یو ډیټابیس و په دې ډیټابیس کې باید زیات شیان ولري مثال ټیبل ته ضرورت شته فارم ته ضرورت شته خو دا د هر چیز څخه اول چې د ټیبل ډېر ضروري مثال تاسو راځئ د شکل سره باید ټیبل ولرئ په دې ځای کې باید څه شي سټوډنټ مثال شاګردان خو هغه ټیبل کله چې مثال زه اوس راځم یا دلته تیار جوړ کړي ډیټابیسونه دي ما دلته ساده ډیټابیسونه جوړ کړي چې هغه به زه تاسو ته وښیم مثال اول دا درته راخلاصوم وروسته په دې باندې هم خبرې کوم مثال راځم په دې باندې کلیک کوم د کلیک څخه وروسته ماته ګوره اول دا صفحه راځي تاسو ته وایي اول تاسو خپل پاسورډ کوئ مثال دا پاسورډ که چېرته تاسو پاسورډ هغه یوزر نیم نه زده او پاسورډ هم نه زده نسئ تاسو داخلېدی نو زه مثال دلته ورته راځم دلته پاسورډ یوزر نیم ورکوم چې حکیمي په نامه ده او پاسورډ یې ورکوم پاسورډ هم کله چې نو تاسو 2 ورې انټر ووهئ یا 3 ورې نو دلته به ګورئ تاسو دا خطه فایل چې یا که لاګین باندې کلیک وکړئ هم پیلېږي د هغه وروسته به تاسو ګورئ دغه صفحه راخلاصېږي داسې د هوم ده هوم کې مثال دغه انفارمیشن دی مثال دلته ګوره موږ دلته تاریخ راځي او وخت راته کوي او دلته موږ دا کالکولیټ جوړ کړی تر اوسه پورې موږ دلته کوډینګ نه دی استفاده کړی فقط ما دلته ګوره دا جوړ کړی ده خو تر اوسه پورې د دې هر یو بټن لاندې کوډینګ کېږي خو تر اوسه ما دلته کوډینګ نه دی استفاده کړی ځکه کار نه کوي له هغه وروسته که چېرته اډمیشن ته راسو اډمیشن کې مثال دلته راځو نو غواړئ چې مثال یو څوک یو شاګرد داخله کوي نو بیا به راځئ دلته له اډمیشن نه به استفاده کوي مثال له خبرې اول چې د ټایپ یور آی ډي که چېرته غواړئ چې مثال یو نفر پیدا کړي زه ورته چې مثال 100 نفر یا 20 آی ډي نمبر څوک دا راته وښایي انټر کې اتوماتیک درته وایي چې خانولي په نامه د دهلي خان زوی دی مثال د غزني ولایت مثال دا فون شمېره ده نو انفارمیشن نه لري عکس هم نه لري دلته راسه ګوره کوم کلاسو ته د هغه کړی ثبت نام رایټینګ کلاس یې کړی دی چې مثال دومره فیس ده او ډسکاونټ نه ده ورته سوی مثال تخفیف نه ده سوی 200 روپۍ داخله کړې پرداخت کړې څو باقي مانده ده 100 روپۍ او دلته چې ده بیا اډوانس ګرامر ته ثبت نام کړی ده له اډوانس ګرامر څخه وروسته ګوره څو فیس ده 1200 فیس ده په 1200 فیس کې څو روپۍ ورکړې ټولې ورکړې نو باقي مانده چې ده باقي مانده هېڅ نه ده پاته صحیح سو اوس بیا راځي مثال یو بل شاګرد راځي یعنې و باندې کلیک کوم یو بل دی عثمان په نامه یو شاګرد راځي غواړي چې دا هم له موږ سره داخله وکړي عثمان مې ورته ولیکلو هغه وروسته انټر د پلار نوم یې راځي مثال د عمر زوی ده د هغه وروسته ادرس د کوم ولایت زه ورته چې دا د کابل ولایت ده کابل ورته لیکم له کابل څخه وروسته راځئ د فون شمېره تلیفون شمېره دلته ګورئ د موبایل شمېره به ورته ولیکئ له هغه وروسته به تاسو انټر کړئ انفارمیشن کوم معلومات لري که نه لري زه ورته چې نه کوم معلومات نه لري له معلومات څخه وروسته پکچر باندې کلیک وکړئ او دلته کله چې کلیک وکړئ تاسو به د دې نفر عکس را ورته ښایي هر چیرې چې عکس زه مثال دا عکس مې ورته راواخیست او اوکې که اوس ګوره عکس راغی اوس راځو کومو مضمونو ته مثال کوم شي ته ثبت نام کوئ اوس دلته کار نه کوي زه به دا کلوز کم ښه اوس شاید کار ونه کړي نو بیرته راځم دا راخلاصوم دلته کله چې راغلو یا په دې کې شاید کار ونه کړي نو دا بیرته کلوزوم یا راځم بیرته دغه کافي فایل راخلاصوم چې په دې کې انشاءالله کار کوي نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې دی یا مثال راځم دا بیرته بندوم بیرته راځم دلته له دې څخه استفاده کوم په دغه شکل سره ګوره په دې کې نه پوهېږم کوم ځای کې مو کوډینګ غلطي کړې که څنګه یعنې دا مشکل راوسته خو که موږ هلته په انټر کې مشکل درلودو بیرته راځم دغه بل ډیټابیس باندې کلیک کوم د بل ډیټابیس کله سره خلاصو دا هېڅ کار نه کوي دا باید ختم شي ښه اوس راځو ګوره بیرته موږ لرې که اوس که چېرته مثال راسو دغه بیرته دا راخلاصوم دا ډیټابیس کله چې راخلاصو نو اوس راځو بیا یوزر نیم به تاسو ورکوئ چې مثال دا یوزر نیم سو له هغه وروسته به کوم پاسورډ چې ده تاسو به پاسورډ ورکړئ له هغه وروسته لاګین باندې کلیک کوم لاګین کله چې کلیک وکړئ تاسو به ډیټابیس راخلاصي له ډیټابیس څخه وروسته بیا اډمیشن ته راځم او دلته ورته چې مثال یو نوی نفر اضافه کوم دلته مثال ورته چې علي په نامه یو نفر راغی د خان علي زوی ده او د ادرس چې د مثال ورته چې هرات ولایت ده وروسته ورته شماره ده شمېره دا ده او انفارمیشن چې دی انفارمیشن دا نه لري عکس ده اوس عکس نه راولم له هغه وروسته به تاسو راسئ اتوماتیک دلته ګوره کومو کلاسو ته مثال کوم ځای چې شته دی داخله کوي ګوره موږ دلته بیا لیست لرو چې لیست مو ورته جوړ کړی ده هغه کله چې تاسو پلیس کلیک وکړئ مثال لیټس ګو 1 او لیټس ګو 3 یا فایل 1 او فایل 3 اډوانس ګرامر سپیکینګ
چې شي ته داخله کوي. زه ورته مثال دلته کمپیوټر ته کمپیوټر ته داخله کوي. دغه وروسته کمپیوټر څو پیس لري؟ زه ورته دا 1500 افغانۍ پیس لري، ډسکاونټ تخفیف نه ده ورته اعلان شوی. داسې د مثال 400 افغانۍ داخل کړي، څو باقي مانده سو اتوماتیک سل شي. دغه وروسته بیا مثال ورته له درس د انګلیسي ته انګلیسي کې د فایل 1 ته داخله کړي. فایل 1 چې د تقریبا 450 روپۍ پیس دی نه اخلي او دلته د مثال ډسکاونټ تخفیف نه ده ورته اعلان شوی، دلته 450 پر داخل کړي. انټر کې ډسکاونټ بالانس بیرته صفر. سو صحیح ده. یا هم مثال ورته راځم دلته ورته د لدارې فایل 2 ته داخله کړې ده. له فایل 2 څخه وروسته مثال ورته فایل 2 څو پیس ورته 600 روپۍ د 600 څخه وروسته بیا فیډ یعنی څو پرداخت کړي دا ورته دی 1500 افغانۍ پرداخت کړي. انټر کې اتوماتیک درته مثال دومره 100 روپۍ باقي مانده شي. صحیح سو. بیا غواړئ چې نوې نفر اضافه کړئ، نیو باندې کلیک کړئ، ګوره نیو برازي. او غواړئ چې مثال یو نفر ډیلیټ کړئ، ورته د 14 نفر څوک د درته وکړه د عمر عثمان دی سلیم په نامه ده کنه. غواړئ دا ډیلیټ کې دلته ډیلیټ لرو، ډیلیټ باندې کلیک وکړه او کې کده به اتوماتیک ډیلیټ ګوره بیرته علي ولی په نامه را اکران وای. او کوم مثال اخیرنۍ نفر ته وکړئ دې باندې کلیک وکړه، اخیرنۍ نفر او اولین نفر درته کوي. مثال د بل نفر ته وکړئ ګوره بیرته شاو مخ ته ځل دوه بټنونو څخه کولای شئ مثال شاو مخ ته ولار شي. مثال دا بیرته مثال 22 نفر، شلم نفر، داسې ولسم نفر دوه شکل سره ځي. او یا هم پرینټ راځي. په پرینټ کې ګوره زه کله چې په پرینټ وکم اوس تاسو مثال د کوم یو نفر معلومات غواړئ چې پرینټ کې، زه دلته ورته شلم نمبر نفر ماته معلومات پرینټ کړه. نو دلته ګوره دا صفحه ډېر کوچنۍ ده، که چېرته غټ کړم اوس کوم خانولي په نامه ده، د علي خان په نامه دلته چې لږ رانږدې کې ګوره مکمل غزني مکمل دلته هغه مکمل کومه ډیټا چې دلته راغله چې مثال دغو کلاسو ته داخله کړې ده. غواړئ چې مثال پرینټ کې دلته به راځي، بیا فقط په پرینټ باندې کلیک کوئ، هغسې د پرینټ کېږي. یا آل سټوډنټ کله چې مثال آل سټوډنټ باندې کلیک وکړئ نو له تا سره کوم شاګردان سي یغو مکمل لیست به دلته درته راځي. نو دلته کولی شئ مثال آی ډي نمبر یې سرچ کړئ او دلته کولی شئ مثال نوم یې سرچ کړئ. زه ورته مثال دا 18مه آی ډي نمبر نفر مې پکار ده 18 ورته ولیکئ، انټر کړئ. ګوره تاسو ته فقط دلته په نښه کړو پیدا یې کړو. یا وروسته به تاسو دلته په دې عکس ما ورته بس کړی په دې به کلیک وکړئ. له کلیک څخه به وروسته تاسو دا صفحه راشي. اوس په دې صفحه کې هم تاسو ټول ښیي چې مثال دا نفر د میرزا په نامه ده، د حکیم زوی ته د لغمان ولایت مثال اډوانس ګرامر ته دومره کړې ده داخله کړې ده او رایټینګ کلاس یې کړی دی. مثال ډسکاونټ چې ده دلته تقریبا 11,000 روپۍ په فاته دي. صحیح سو. او که پرینټوي هم پرینټولی شئ. له وروسته اکزیټ که غواړئ چې مثال دا کوم ډیټابیس چې تاسو خلاص کړی ده غواړئ چې دا بند کړئ، اکزیټ باندې کلیک وکړئ. له اکزیټ څخه وروسته دلته ګوره تاسو ته پیغام درکړي، که یس باندې کلیک وکړئ دا بیخي بندېږي، او که نو باندې کلیک وکړئ او اباوټ که چېرته مثال دلته کوم معلومات ورکړي نو دلته موږ معلومات نه دی ورکړی. صحیح سو. نو دلته ګورئ مطلب مې دا ده چې کله چې مثال تاسو ډیټابیس جوړوئ دا هر بټن ته به تاسو کوډ استفاده کوئ. لکه دلته څنګه موږ ګوره ورته مثال سرچ کوو چې دومره آی ډي نمبر ته پیدا کړه، دې ته کوډ استفاده شوی ده. مثال دغه بټن کله چې مثال کلیک کوم ګوره دلته کلیک کړی داسې د یو بل رنګ اخیستی که نه داسې پوخ رنګ اخیستی او سور رنګ پیدا شوی. دې هر یو ته به ته کوډ استفاده کړه، بیا کوډ داسې نه راځي. ګوره مثال دلته پرینټ باندې کلیک وکړو، اوس پرینټ په دغه شکل سره شو. اکزیټ هم په دغه شکل سره کله چې مثال ته کلیک وکړې تا ته یو پیغام درکړي، دا پیغام به دې ته مکمل ته باید کوډ استفاده کړي. اباوټ په دغه شکل سره کله چې کلیک وکړې ګوره هم یې رنګ واخیسته او هم دلته ګوره دا سور هغه راغی. صحیح سو. یا دلته لګ اوټ ته بیرته غواړئ چې مثال اولنۍ صفحې ته ولاړ شئ، په دې باندې کلیک کوو ګوره بیرته دغه صفحې ته راځي. مثال په دغه بټن باندې کلیک کوو کلوز یې کړه. نو دې هر یو ته چې ده ځان ته کوډینګ سوی انشاءالله راتلونکي درسو کې به وایو. یا مثال راځم په دغه شکل سره دلته یو بل ما هم مخ کړی دا به فقط داسې درکاره کړم چې په دغه شکل سره کله چې مثال راخلاص کو اول سیده دغه صفحې ته زیات کوډینګ کې چې مثال د لاګین په نامه یادېږي چې انشاءالله راتلونکي درسو کې به دا مکمل باندې خبرې کوو. نو کله چې دا صفحې ته ورسېدې دا هم په دغه شکل سره اوله صفحه د لاګین پیج په نامه راځي. دلته به 8 پاسورډ ورکوئ چې مثال کوم پاسورډ و نو دلته کوم پاسورډ چې دا پاسورډ به تاسو ورکړئ، له وروسته به لاګین کړئ په دغه شکل سره. اوس مثال ګوره دلته دا نفر د غواړئ چې مثال یو نفر بل هغه کې نو دلته سیو باندې کلیک وکړه نو دلته به ګوره یو بل نفر ور اضافه کړئ. له وروسته ګوره چې هر څو نفر دلته ټوټل سټوډنټ څو شاګردان لري؟ 2 شاګردان. ټوټل فیس د ټولو مکمل فیس څومره شوی؟ 3900. او ټوټل بیلانس څو باقي مانده دی؟
400 باقی مانده دي. لاګین بیرته لاګین صفحې ته ورسئ، یا غواړئ مثال یو نوی نفر اډ کړئ، اډ ریکارډ باندې کلیک وکړه، او یا هم غواړئ مثال یو نفر ډیلیټ کړئ، ډیلیټ ریکارډ باندې کلیک وکړه، آل سټوډنټ باندې کلیک وکړه، ګوره ټول شاګردان به درته ښیي. او که مثال واسي دا راته پرنټ کړه، نو دلته به راځئ، ګوره پرنټ باندې کلیک وکړئ، له پرنټ څخه به وروسته تاسو پرنټر واچوي، نو دا درته پرنټروي. صحیح شو؟ نو دغه فقط هغه سمپل ساده یو دوه ډیټابیسونه او دا مې درته وښودو. له وروسته راځم د اکسس پروګرام پر خلاصولو خبر درته کوم، لکه څنګه مثال په نورو پروګرامو کې نور پروګرامونه په کومو طریقو سره خلاصول، دا هم دغه طریقه سره خلاصېږي. تاسو معلومېږي اوس راځو مثال نورې طریقې چې دي لکه نور پروګرامونه هم سره خلاصول، ټول په یوه طریقو ده. فقط دلته اول چې د مثال دلته که چېرته مثال سټارټ منو باندې کلیک وکړئ، د اکسس په اول سر کې راغلی کلیک وکړئ، تاسو به اکسس راخلاصئ. یا هم دلته فقط تاسو سرچ کې ګورئ سر ته راغی اکسس راغی. نو یوه طریقه چې فقط لرن پروګرام څخه ده، دلته که چېرته تاسو اکسس ولیکئ، اکسس تاسو نه راړئ. لکه څنګه چې مثال وورډ ورته لیکو، وورډ هم نه راته راړئ، وورډ ته ونې څه لیکل وین وورډ ونلیکو، بیا به وورډ پروګرام راته راخلاصولو. یا هم مثال ګوره اکسل لیکلو، اکسل پروګرام راته خلاصو، مثال نور هر پروګرام په دغه شکل سره خلاصو. نو تاسو بران پروګرام ته راسئ، ام اس اکسس به ورته ووایئ، له وروسته به انټر کړئ، د ام اکسس څخه به وروسته تاسو ته اکسس پروګرام راخلاصي. اوس دغه په نورو طریقو خبر نه درکوم، ځکه چې په نورو ټولو پروګرامو کې په دې طریقه باندې خبر کړی د راخلاصولو. له وروسته دغه د اکسل پروګرام د ویلکم صفحه د بیا مثال ګوره دلته مثال ګوډ مارنینګ، له وروسته کله چې په نیو بلانک باندې کلیک وکړئ، له وروسته تاسو دا صفحه راخلاصئ. بلانک دلته ورته مثال بلانک ډیټابیس. اوس کله چې مثال تاسو شروع کوئ ډیټابیس راخلاصوئ، نو دا باید یو نوم ورکړئ، او له وروسته دا باید تاسو یو چیرې ذخیره کړئ. له وروسته بیا دا ډیټابیس د اکسل صفحه ته د اکسس صفحه تاسو راخلاصیږي. اول دی چې د خپل نوم ورکړئ ډیټابیس 1، نو دلته به تاسو یو نوم ورکوئ، هر نوم مثال ورکوئ، د هر څه په نامه جوړو. زه مثال درته ولیکم چې مثال شمس غزنه اکاډمي مې ورته ولیکله. له هغه وروسته کله چې نوم ورکړو، تاسو به په دلته ګوره براوزر باندې کلیک وکړئ، براوز باندې کله چې کلیک وکړو، له هغه وروسته به تاسو دا ځای داسې کله چې مثال غواړئ یو ډیټابیس جوړ کړئ، داسې ځای به انتخابوئ چې یو څه محفوظ وي. مثال راځه په ایسي ډرایو کې به زیات وخت نه ذخیره کوئ، دغو ډرایوو کې به ذخیره کوئ. که چېرته مثال وینډوز خراب وي، نو خامخا د کوم ډیټابیس جوړ کړی دا هم له منځه ورسره ولاړ نه چې څوک ډیلیټ نه کړي. نو دلته مثال یو فولډر هر ځای چې ورته انتخابوئ، هغه به ورته انتخابولی شي. خو زه راځم مثال اوس داسې ده دومره مهم نه د ډیسکټاپ صفحه ورته انتخابوم، او نوم یې شمس غزنه په نامه اکاډمي په نامه وکړو، او دا هم ورته اوکې کوم. له اوکې څخه وروسته ګورئ موږ ته کریټ راځي، په کریټ به کلیک وکړئ، له کریټ څخه به وروسته موږ ته اکسس پروګرام راخلاصي. اوس بیا دلته دا صفحه لرو، تاسو به کنټرول ونیسئ، ډبلیو پریس کړئ، دا به لرې کړئ له منځه. نو دغسې و اکسس پروګرام ده، یعنې تعریف هم خبرې وکړلې، او په مکمل پر خلاصولو خبرې وکړلې. دلته چې د انشاءالله دغه کومه طریقه د پیژندګلوي چې د ټایټل بار په نامه یادېږي، مثال د مینو بار. او دلته چې د انشاءالله راتلونکي درسو کې وایي چې کوم ډېر شیان چې دا مهم دي، لکه فور پروګرام کې چې موږ زیاتې مینوګانې درلودې، ټول کار هم په مینوګانو کوو. دلته چې د په مینوګانو به انشاءالله دومره کار نه کوو، فقط چې مهم دی هغه به کې وایي. نور به انشاءالله راځو دلته په کریټ مینو کې په ټیبل کې زیات کار کېږي، کیوري کې، فورم کې، او دلته ریپورټ او میکرو باندې چې تر ټولو زیات مهم شیان چې دي دغه د په اکسس پروګرام کې ټول به انشاءالله په دې باندې کار کوو. صحیح شو؟ نو دغه شوه فقط د نن ورځې معرفي، سبا به انشاءالله عملي کار کوو، څنګه کولی شو مثال یو ډیټابیس شروع کړو، او څنګه کولی شو اوله په اکسس پروګرام باندې کار. مشکل خو نشته تر دې سوال پوښتنه خو نه لرئ. نو دا و د نن ورځ درس فقط د اکسس پروګرام معرفي.